او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست زه احمد الهام کاکړ یم او غواړم تاسو ته د انګلیسي ژبې تدریس وکړم د انګلیسي ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې تدریس به هم تاسو ته کوو کوم شیان چې موږ په انګلیسي ژبه باندې وایو هغه به ټول تاسو ته په پښتو ژبه باندې ژباړو په انګلیسي ژبه باندې پښتو ژبه باندې تاسو ته ژباړو نو قدرمن لیدونکو موږ چې کله غواړو خپل کتاب یا اخبار یا مجله شروع کړو په انګلیسي باندې نو څنګه به شروع کوو in the name of Allah the most gracious and the most merciful شروع کوو په نامه د الله چې ډېر بښونکی او مهربانه دی موږ به دغه طریقه ورته استعمالوو اوس به راشو د انګلیسي د الفبا توري ته موږ که غواړو کومه ژبه زده کړو باید اول د هغه د الفبا توري زده کړو که پښتو وي که دري که عربي هر ژبه چې موږ باید اول د هغه الفبا توري زده کړو د انګلیسي الفبا توري شپږ دانې دي چې په درې بخشو باندې ویشل کیږي پوره غږ لرونکي نیمه غږ لرونکي او بې غږه توري پوره غږ لرونکي پنځه دانې دي چې عبارت دي له A E I O U A E I O U د پوره غږ لرونکي توري لپاره موږ ان استعمالوو ان په معنا د یو ده ځکه موږ ان استعمالوو ورته چې پوره غږ لرونکي توري دي د مثال په توګه ان ایپل یوه مڼه APPLE اول حرف چې دی پوره غږ لرونکی توری دی موږ ورته ان استعمالوو نیمه غږ لرونکي توري WY نیمه غږ لرونکي توري څو دانې دي WY دوه دانې دي په ځینې ځایونو کې غږ ورکوي او په ځینې ځایونو کې غږ نه ورکوي د مثال په توګه وینډو ورسئ WINDOW وینډو ورسئ دلته W غږ باسي او رایټ نوشته کول لیکل WRITE دلته W غږ نه ورکوي 19 دانې نور چې دي هغه بې غږه توري دي چې غږ نه ورکوي او موږ د بې غږه توري لپاره استعمالوو هم په معنا د یو دی د مثال په توګه ابوک یو کتاب ABBO که ابوک یو کتاب اوس به دا تاسو ته په انګلیسي ژبه باندې وژباړو in the name of Allah the most gracious and the most merciful Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh today our lesson is about English alphabets English alphabet is in 26 numbers and divided into three parts vowel letters semi-vowel letters and consonant letters vowel letters consist in A E I O U A E I O U and we use and for vowel letters because our first letter of a word is vowel letters and we use an like example an apple A is vowel letter and we use an apple and ANAPPLE semi-vowel letters get sound in some place and do not get sound in some place like example window and right window W is here get sound and right W is do not get sound in here and 19 others are consonant and 19 others are consonant and we use a for consonant letters and a also mean one like example a book a B is a consonant letter and we use a this is our today lesson and the English alphabet is divided into two parts capital letters and small letters قدرمن لیدونکو دا زموږ د نن ورځې درس د انګلیسي الفبا توري په دوه بخښه ویشل شوي پوره غږ توري او وړو توري زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر هغو زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ د الله په امان